بسم الله الرحمن الرحیم. 2 ورځې مخکې خیبر پښتون قومي جرګې د اوسني وضعیت چې ډېر بد وضعیت دی د باجوړ نه واخله تر تیرا وزیرستانه پورې نورې ډېرې سیمې د پښتنو د خویندو میندو کریږي دي، د سپین ږیرو ځوانانو ماشومانو وینې دي، بد حالات دي، بد امني دي، ترهګري دي، اپریشنونه دي. د دغې پر خلاف خیبر پښتون قومي جرګې د پاڅونونو اعلان وکړ. که څه هم زموږ دپاره وضعیت سخت و، که څه هم زموږ دپاره حالات سخت ول، که څه هم موږ یې په نتیجه پوهېدلو، خو بیا هم هلته په خیبر جرګه کې په سټیج د پاسه د ولسونو په منځ کې د خپل ملت سره د پښتون د قومي اتحاد قومي جرګې سره کړې ژمنه وعده موږ ته یاده وه او هیڅ کله په هغه نه تېرېدلو، ځکه د هغې ورځې نه واخله بیا تر عملي کولو پره د کمپین نه واخله، بیا تر عملي شکل پره د پی ټي ایم مشر نه واخله تر کشر پره ټول په هغه کې شریک شول. د هغې دپاره یې کمپین وکړ. د پښتون قومي جرګه د اتیا کسیزه، یعنې په هغه کې د هر ګوند د هر تنظیم په پښتونخوا کې او داسې د هرې سیمې د مشرانو لخوا یو کس و، زموږ هم یو تن و پکې. خو موږ یو شی ډېر په ویاړ سره ویلی شو چې د اول ورځې د جرګې نه واخله تر نن احتجاجونو پره دغې جرګې چې کله هم پرېکړه کړې ده، کله هم یو عمل د عملي کولو کوشش کړی دی، اعلان یې کړی دی، پی ټي ایم تر ټولو مرکزي کردار یې بیا په هغه کې خپل لوبولی دی او خپله ژمنه واده چې ورسره کړې وه هغه پوره کوله. البته دا خبره څه په تانه پیغور نه وایمه، یوازې ځینې خلک ډېر منفي غږېدل په جرګه او په تحریک پسې کوي د یادونې دپاره یو ثبوت په طور به نه وایو چې همدا اوس چې دغې جرګې د ټول وطن د امن په خاطر، د خپل وطن د اوښکو وینو په خاطر کله په دې ولسونو کې د پاڅون غږ وکړه، نو د پی ټي ایم د مشرتابه نه را دېخوا بیا مونږ نه ولیدل چې بل هم داسې یو ګوند یا تنظیم و چې مشرتابه یې ډایرکټ نور خو پرېږده تش هغه فیسبوک پوسټونه کړي وي چې دا هم د ملت په حق کې یو سبا غږ کېږي، تاسې ملګرتیا وکئ. د دغې یوازې نقصان یې جرګه ته زما په خیال سره نشته دومره، خو هغو تنظیمونو ګوندونو ته دا نقصان وي چې خلک بیا دغه سوچ کوي عام ولسونه چې هغه جرګه چې شهیدان یې له زیارت کویټه نه واخله تر باجوړ پورې قبرونه دي، زخمیان یې په هره سیمه کې لا اوس هم د زخم نشانونه ژوندي دي، د خیبر د جرګې د شهیدانو وینې یا اوس هم په هغه ګراونډونو کې پرتې دي. په میلیونونو ولسونه راغلل او تاسو ته کېناستل. په دومره قربانیو جوړه جرګه، په دومره قربانیو جوړ اتحاد سره هم که څوک وفا نه کوي، نو عام ولسونه بیا سبا په نورو اعمالو کې هم په هغو باندې شکمن وي چې دا به څنګه وي. نو هغې په اصلاح دپاره دا وایي چې باید داسې حرکتونه، داسې ملي خبرې، د ملت په حق کې خبرې باید سپورټ شي. په بله اړخ که مونږ ګورو د پی ټي آی صوبایي حکومت چې کوم عهدهداران دي یا دوی چې کوم په مرکز کې کسان ناست دي، کمیټي ده، دغه که په پنجاب او سیند کې ظلم کېږي بیا خو دوی ظلم ورته وایي، خو البته که دلته په پښتونخوا کې ظلم کېږي دوی غلي وي، ته چې بیخي هغه منظر ورته مخته کوي هم دوی مخ ځنې اړوي. نو یو ځل خو پښتون وطن جرنلانو د ګوډو بیټ طالب او د دغو کیسو په کیسه کې د تباهۍ سره مخ کوو. ستاسو هم آیا داسې یو نظر دی چې هلته چې ظلم کېږي هغه بیټ ظلم دی، دلته ظلم چې کېږي دا ګوډ دی په دې غلي کېږي؟ نو دا ګوډ او بیټ ظلم نه دی، ظلم چې چېرته وي ظلم دی. ستاسو خپل ووټر، ستاسو خپل په پارټي کارکون یا هغه څوک چې تا ته یعنې سپورټ درکړی دی، هغه خو ستاسو نه ډېرې لویې هیلې وي چې تاسو به د ظلم خلاف یا د هر ډول ظلم پر خلاف ولاړ وئ، خو البته داسې خو ثابته نه شوه. نن په باجوړ کې هم د پاڅون په دوران سلمان چې کوم د باجوړ د پی ټي ایم کوارډینیټر دی یا داسې هلته غیرت خان و، حمزه و، دلته په پېښور شي بلال ورکزی د پی ټي ایم کوارډینیټر و، په بنو کې هم کریک ډاون شروع دی، په امن پاڅونونو کېږي.
په امن پاسونونو باندې کریک ډاون کیږي. دا ټیکټ بلای تحریک ملګري وي مونږ قربانیو ته تیار یو. خو البته دغه دعوا هم بیا د کچیرې صوبایي حکومت کوي چې هلته بل ځای کې ظلم چې کوم دی یا بد دی دلته صحیح. دا هم انتهایي غلطه دعوا ده. خو البته که دوی وایي چې زمونږ وس نشته دی نور ولسونه پرېږده ستا د خپل ووټر او ورکر خو ستا نه ډېرې هیلې دي. ته چې نن د یو اس ایچ او مخه نه وینې چې ډېر وړوکی دی ستا په مخ ته د یو وړوکي اس ایچ او مخه چې نه وینې نو په دې ملت او په دې پښتنو خو ډېر لوی لوی غمونه روان دي او راتلونکي دي پې را روان دي. نور هم پې دغه منصوبې داسې ښکاري ته به بیا د کارنل او جرنل څه مخه ووینې. ته به بیا د دغې ملت په بل ځای کې کومه دفاع وکړې. بیا خو په کار ده چې کم سے کم که کام پښتون کام ته دوکه ورکوي خو بېله خبره ده. خو د خپل ورکر ته خیمه ورکوه هغه ته خو ووایه چې د غټې خبرې او غټ حیثیتونه هسې دي مونږ هېڅ شی نه یو. البته که داسې نه وي دفاع ده وشي د انساني حقوقو دغه نیول دغه وهل دغه ټکل او هغه هم د امن دپاره راوتلي خلکو باندې دا باید بند شي. دې دپاره دوه روخونه نشي خپل چې په بل ځای کې ظلم وي ټول پې خبره کوي چې دلته وشي ټول پې غلی شي. نه د دې لپاره خبره وشي هلته به اصلاح کیږي. که مونږ راشو دلته د پولیسو کردار ته یعنی نن به په باجوړ کې یا په بنو کې یا په پېښور کې د سلمان د حمزه د غیرت خان یا بلال اورکزی یا د بنو د ملګري هغو مندې ژاړي چې زموږ بچیان چیرې دي چا به څه ورسره کړي. هغه پولیس والا چې چا د پښتنو مندې د امن په خاطر باندې وژړولې هغه ته به په دې باندې پیسې تنخوا میلاو شي خپلو بچو ته به د پښتنو د مندې په اوښکو باندې راګټلې شوي ورکړې شوي پیسې باندې بچو ته رزق وړي. یعنې څنګه به د ضمیر برداشت کوي. زه حیران یم چې د یو انسان ضمیر چې د خپل ملت په خرڅول د خپل ملت په دردول او د خپل ملت په ژړول او د خپل ملت د امن په خواهشاتو باندې وار کولو باندې د خپل جیب ته یو څه پیسې وړي او د چا نه د یو پنجابي حوالدار په امر راغلی وي. د یو پنجابي حوالدار حکم به درته شوي. موږ پوهېږو چې مونږ پښتانه تش لاس یو ځکه تاسو دا دومره های هو هغه سلمان بالکل چې نسي هغه ویډیو راغلی ده نو په د پرتګال کې ونسي نور مو پیاوړتوب مونږ ته معلوم دی هغه خبرې نه سره کوو. هر ځای مو ګاډي پاتې وي تاسو په منډه داسې منډه وهئ چې بیخي پته مو نه ولګېږي. دلته مونږ لیدلي چې هغه په د عام حالاتو کې دننه د چا د مخې نه یې که نه په خپل منځ کې دننه هم هره ورځ فوجیان مو هم وهي د یګې د مخې هم نه یې. خو البته صرف پښتنو ته هغه هم د پنجابي په حوالدار په خاطر باندې بیا تکړه یې. ولې هلته د ټوپکو سره راشه عام هغه ځوانان چې په لاس کې هېڅ شی نشته په هغه برید کوه په دې به دا ځان لږ تکړه ښکاري او نورو ځایونو کې خو بیا ټول کام لیدلی یې. نو معنا دا ده آیا په دوی کې دومره یو پښتون سړی نشته دی چې هغه یې پوهه کړي چې ما کوئ دا څه کوئ ولې د خپل ملت پر خلاف یې ولې د خپل ملت د هغو خلکو پر خلاف یې چې امن غواړي چې همستا هم په حق کې دی. خو نه ته د پیسو د یوې تنخې لالچ دومره یعنې پر مخ بوتلی دومره دې ضمیر وژلی دی ستا چې نه اوس په ځان یې او نه په ملتونو یې په هېڅ شي نه یې بس وایه چې د تنخوا مې نشي ځایه. په خدای د یو ریډیو والا تر تا ډېر ښه دی ډېر معزز دی ځکه هم چې پیسې یې په ریډیو کې وې څه پیاز الوګان ټماټر خرڅ کړي په هغه ګټلي د پښتنو په وهلو په وژلو په ذلیلولو یې نه دي ګټلي تر تا ډېر معزز دی. نو ولې ځانونه دومره یو بې عزته سټیټس ته اچوئ چې د ملت په نظر کې تاسو څه ښکارئ چې دا څوک دي چې خپل ضمیر هم خپل ملي اقدار هم خپل ملي غیرت هم هر شی خرڅ کړي دي. دې ځای ته باید ونه رسېږي. هر څوک چې په دوی کې هم دومره لږ څه یعنې هغه پښتو ایمان لري هغه د دغو مظلومو خلکو پر خلاف د استعمال نه دوی ودروي. ما دا خبرې په نیت د دې نه دي کړي چې ملګري به سره شي پښتنو حوصلې به قوي لرئ حالات به مشکل وي وسوسې به وي پروپاګنډې به وي له هرې خوا بې اتفاقۍ به وي په داسې حالاتو کې مستقل مزاج پاتې کېدل په داسې حالاتو کې خپله بیړۍ پر مخ بوتل خپل فکر پر مخ چلول خپل عمل پر مخ بوتل همدغه ملتونه انقلاب ته بوځي. منمه د انقلاب اول مرحله وي داسې چې په هغه کې یوازې د مظلومو ولسونو د مظلومو قامونو لاړخه قرباني ورکول کېږي ولې هغه قوي نه وي کمزوري خو چې استقامت وکړي لږ خپل سکیل زیات کړي لږ خپل خوارۍ وکړي یو ځای ته ورسېږي د انقلاب آخري مرحله کې دوی د فاتح په شکل راځي او ټول
انتقامونه هم واخلي او د خپل شهیدانو ارمانونه پوره کړي. خپله خواري او محنت وکړئ. دا خواري محنت دا یو لوی وفاداري نام دی. دا د خپلو شهیدانو د ارمان لوني، عارف وزیر د خړکمر، د وانا، د نوید مروت، د ګیلمن شهید، تر مفتی منیر شاکره، تر د خیبر جرګې د شهیدانو، تر مولانا خانزیب پوره، دا د دغو شهیدانو د وینو سره وفاداري ده. دا د خپل ملت د هغو خوندې مندې چې په جلسو کې تاسو ته اوښکې تویولې چې خپلو ورکو بچو، د شهیدانو بچو، د ورونو د پلرونو په حق کې او ستاسو نه یې هیلې لرلې، د هغو اوښکو سره د وفادارۍ نام په داسې سختو حالاتو کې مستقل مزاج پاتې کېدل دي. په داسې سختو حالاتو کې د خپل تحریک سره، د خپل ملي فکر سره کلک پاتې کېدل دي. همدغه د وسوسې دورونه، هماغه ده چې د هر طرف ته ستا د بې اتفاقه کولو کوششونه کېږي چې څنګه د په خپل تحریک بې باوره کړي، په داسې حالاتو کې سخت درېدل، همدغه دته حوصله وایي. په ښو حالاتو کې درېدل حوصله نه ده، په ښو حالاتو کې پرمختګ غټه کامیابي نه ده، په سختو حالاتو کې مستقل د خپل موقف باندې درېدل او پرمختګ کول دا لویه کامیابي ده. هم ملتونه داسې حالاتو سره مخ شوي دي، هم چې یو طبقه خلک په هغه کې مستقل مزاج پاتې شي، نه وړي د خپلې خبرې نه، نه وړي د خپل موقف نه، بلکې لا یې هم خپل موقف او خپله خبره، خپله نظریه قوي کړي او عمل کوي ورته، هماغه بیا یو ځای ته راسي. نو انشاءالله زموږ د ملګرو به نه دا قرباني ضایع کېږي او نه به زموږ د شهیدانو وینې ضایع کېږي، نه به زموږ د ملت هغه ارمانونه ضایع کېږي چې د دې تحریک نه لرلي دي. دا قرباني په چا احسان نه دی. نن که زموږ د ملګرو په کورونو کې لږ زموږ خواچې باندې خفه وي یا زموږ ملګري د مشکل سره مخ وي، البته دا په چا احسان نه دی. ملته پښتنو نن په دې خاوره مین یو، ستاسو ښه ژوند او ستاسو خدمت کول، ستاسو نه یو لوی او عظیم کام جوړول، دا زموږ تر ټولو لوی مرام، مقصد او ولوله ده. موږ څه احسان نه دی. دا خدمت او په دې ملت مین دغه ځوانان دا به همیشه جاری ساتي او دا زموږ د زړونو سکون هم دی. خدای تاسو آباد لري، خدای مو په خیر شه لره. مننه کوم او چې څومره هم ظلم شوی دی دغه پر خلاف غږ پورته کوي. نن په شانګلا پورن کې، نن په دیر شهیدان چوک کې، نن په باجوړ کې، نن په مومندو په خاخ بازار کې، نن په باب خیبر باندې، نن په بنو کې میلاد پارک ته خلک روان وو، نن په لکی مروت کې، نن په وزیرستان اپر مکین کې، په لور رغزي کې، په شمالي وزیرستان شوه کې، یا داسې نورو سیمو کې، په بونیر کې، په کسرعلی خان چوک باندې، په سوات کې، په کابل چوک او په خوازاخیله کې څومره زیات ولسونه راوتلي وو. ټول د سلام حقدار دي. هغه تقریرونه د اورېدلو حق لري، هغه د نشرولو حق لري، هغه فکر پر مخ د وړلو حق لري. هغو ټولو ته یو لوی سلام، یو لوی شاباسي زما لاړخه. او بیا هر ملګري ته وایم باید دوی 2-3 ورځې دغه حرکت، دغه خبرې، دا تقریرونه چې کوم دي دا نشر و اشاعت هم وشي او خپل ملت ته ورسیږي. ټول د خدای پاک په خپل امن، حفظ او امان چلري او خدای دې موږ ته د خپل ملت د لوی او د تکړه او د یو داسې ملت جوړول چې په نړۍ کې یعنی یو عظیم ملت وي، د دغه عمل، د دغه فکر او د دغه توان راکړي. آمین.